نن بیا جانان شي یا بیا تللې رنډۍ کوڅه کې دوه درې یارانه وکړه او اتڼ دی حمیدي صاحب په لومړي سر کې تاویږي اتڼ دی حمیدي صاحب په لومړي سر کې تاویږي ته راشه څارنوالې ننداره وکړه وایي چې زنګ ځواب نه کړي خیري ورته په دې الفاظو چې زنګ ځواب نه کړي خیري ورته په دې الفاظو دیر سپاري او لس جوماته دې غرور مات کړه یو بنده دې ربه ما باندې تاوان کړه یو بنده دې ربه لږ راته ارزان کړه یا مې ښه په نشه غرق جنت ته بوځه او یا مې هیلې قبرستان کې اویزان کړه خدای دې واخله دانې مخې نجلۍ مړه شي مننه خدای دې واخله دانې مخې نجلۍ مړه شي حمیدي خالق دې مرض نه خلاص مننه درس وایم مکتب ته ځم تا نه غواړم ځان به افلاطون کړم او ځم درنه لاړلې د اوښکو په تقسیم در سره تلی یم لاړلې زه هم په بدن نیم در سره تلی یم چیرته یې د کوم لور په میراتو لاړو لاړلې چیرته یې سلنډ وخته په زیاتو لارو لاړلې چیرته یې چې ریګ درته جارو له خپل وجود شمه چیرته یې راوګرځه چې سترګو ته دې دود شمه د اوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو نن راسره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې د پښتو ژبې او د بېسودو له سیمې خوږ ژبی شاعر لطف الله حمیدي صاحب شتون لري حمیدي صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی قربان مې مینې مه شئ رب مو ژوندي لره زه هم په خپل وار سره ستاسو د پاڼې لیدونکو ته او مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب حمیدي صاحب دا راته وایي چې ژوند څنګه تېرېږي زندګۍ پوښتنه مه کړئ زندګۍ چارې مې ګډې وډې دي نه بیا هم په هر حال تېرېږي د الله رضا ده او الله نه راضي یاستو خپل ښه به حساب کړو ډېره زیاته مننه د زندګۍ تپوس مې مه کړه او د زندګۍ چارې مې ګډې وډې دي نه حمیدي صاحب مخکې له دې چې بنډار وکړو څو کلامونه اورو لومړي سر کې به یو څو بیتونه ویم په مینه اورو د زړګي درده قرارېږي که نه د زړګي درده قرارېږي که نه غربته ما باندې شرمېږي که نه او د جلۍ د دېرشو سپارو روی درلم جلۍ د دېرشو سپارو روی درلم چې ته راځي او پاتې کېږي که نه اقرا چې ولوله معنا ورکوي اقرا چې ولوله معنا ورکوي ملا صاحب دې باندې پوهېږي که نه حمیدي ته هم نور سړی شه ګوره حمیدي ته هم نور سړی شه ګوره د میخانې نه ایسارېږي که نه بل کلام غزل د اوس راغلی ګوره ښه غرقه نشه وکړه او ځه اوس راغلی ګوره ښه غرقه نشه وکړه او ځه نشه کې بیا ښه غرقه زمزمه وکړه او ځه لمونځ هم کوه روژه او د اسلام پنځه بناوې لمونځ هم کوه روژه او د اسلام پنځه بناوې له دې نه وروسته ما غوندې ټپه وکړه او حاجي صاحب ته کافر کړي او لالي بیا خپل جانان حاجي صاحب ته کافر کړي او لالي بیا خپل جانان سره یو څو شپې په نیټه وکړه او جانان بیا جانان شي یا به بیا تللې رنډۍ جانان بیا جانان شي یا به بیا تللې رنډۍ کوڅه کې دوه درې یارانه وکړه او اتڼ دی حمیدي صاحب په لومړي سر کې تاویږي اتڼ دی حمیدي صاحب په لومړي سر کې تاویږي ته راشه څارنوالې ننداره وکړه اتڼ دی حمیدي صاحب په لومړي سر کې تاویږي اتڼ دی حمیدي صاحب په لومړي سر کې تاویږي ته راشه څارنوالې ننداره وکړه د بل غزل کې شروع کېدو نه مخکې یو دوه بیته دي وایي چې زنګ ځواب نه کړي خیري ورته په دې الفاظو چې زنګ ځواب نه کړي خیري ورته په دې الفاظو دیر سپاري او لس جوماته دې غرور مات کړه غزل یو بنده دې ربه ما باندې تاوان کړه یو بنده دې ربه لږ راته ارزان کړه یا مې ښه په نشه غرق جنت ته بوځه او یا مې هیلې قبرستان کې اویزان کړه یا مې ښه په نشه غرق جنت ته بوځه یا مې هیلې قبرستان کې اویزان کړه یا مې خپل وطن کې پلار آزاد خښ کړه مننه یا مې خپل وطن کې پلار آزاد خښ کړه که غلامې اروپا باندې مې ښاد کړه چې مینه د وطن په زړه کې چپ ده چې مینه د وطن په زړه کې چپ ده دا هېواد خدای په هغو خلکو بار کړه او شاعرانو د جانان زلفو کې څه دي شاعرانو د جانان زلفو کې څه دي خپل غزل په منظور جان باندې سینګار کړه او مننه شاعرانو د جانان زلفو کې څه دي خپل غزل په منظور جان باندې سینګار کړه خدای دې واخله دانې مخې نجلۍ مړه شي مننه خدای دې واخله دانې مخې نجلۍ مړه شي حمیدي خالق دې مرض نه خلاص
ډیره زیاته مننه حمیدي صاحب، بلا خوند یې وکړه. حمیدي صاحب تر دم ګړۍ مو څومره شعرونه لیکلي؟ نو یاره ورور حساب خو معلوم نه وي ځکه چې حساب کړي هم نه دي داسې خاص، خو تقریبا به ووایم چې د 2.5 نه یا 150 نه پاسه والله دغې هغې کې دي. ښه ډیره زیاته مننه حمیدي صاحب. بس کتاب مو برابر کړی، کتاب چاپوئ نه چاپوئ؟ والله اراده خو مو ورته کړې، نو که ژوند باقي وي انشاءالله لنډ وخت کې بس اراده هم ده. څومره وخت کېږي د شعر ډګر ته راغلي یاستئ؟ شعر ډګر والله شاعرۍ سره خو د ماشومتوب نه علاقه و، 1.5 بیت به م لیکه ما ته ګډ، خو دا 2 کاله یعنې بیخي بس د شاعرانو هغه مجلس ته داخل سوي یاستو، شاعرانو سره ناسته پاسته کوو پوه شې، او داسې وی چې بس شاعران ځان ته نه یو پوه شو، خو ولس او خلک او ملګري م شاعران بولي. ډیره زیاته مننه حمیدي صاحب. حمیدي صاحب په کوم حالت کې ځان ډیر راحت احساس کوئ په شعر لیکلو کې؟ شعر لیکل خو به ما په نظر باندې خپل وخت نه لري، خو بس مونږ خو ځوانان استو پوه شو، تر سهاره ویښ استو، په نیمه شپه کې بیا نو بې ارامي یو بل ذهن هم د مونږ فرش یې لږ. زه خپله به داسې شپې غزلې او بیتونه لیکم. حمیدي صاحب په شعر کې د الهام نه کار اخلئ که ریاضت څخه؟ یاره زه خو الهام بولم، او ځکه چې په ریاضت زه په ریاضت شعر نه لیکم اصلا، نو الهام حساب که هغه ما یو بیتونه دي او 2 دانې پوه شوې 2 بیتونه مکمل غزل ده پوه شوې، وایي لږ شان الهام دی او دا پاتې د ژوند ټکرې شعر او غزل لیکل د مینې او د غربت ټکرې، نو لږ شان الهام ده او نور مینه او بس دغه معاملې دي. ډیره زیاته مننه حمیدي صاحب. خبرې مې ډیرې در باندې وکړې، بیا به وایې چې د شعر وخت یې رانه کړ. څو نور کلامونه وړو له هغې وروسته خپرونه رانغاړو. مننه. د غزل نه مخکې 2 بیتونه: ډک ګیلاس او تش سګرټ ساقي سلام. ډک ګیلاس او تش غلط سماړه ډک ګیلاس او تش سګرټ ساقي سلام. ډک ګیلاس او تش سګرټ ساقي سلام. دغه 2 راته حاضر کړه بیا خراب یم. غزل ده: زه اوس هم تمه د وصال کومه، زه اوس هم تمه د وصال کومه، ژوند سره دا رقم کمال کومه. ستا نه راتګ ته مو شیبې شمېرلي، ستا نه راتګ ته مو شیبې شمېرلي، 36 ګنټې وشوې چې شمار کومه. او هغه مغروره په خپل حسن باندې، هغه مغروره په خپل حسن باندې د یوسف مخو انتظار کومه. هغه مغروره په خپل حسن باندې د یوسف مخو انتظار کومه. ساقي ته لاس ورکړم او ښکلې کړمه، ساقي ته لاس ورکړم او ښکلې کړمه، د ګیلاسونو یې هم شمار کومه. او په بتخانه کې په سجدو اخته یم، په بتخانه کې په سجدو اخته یم، او ځان بخلو ته تلوار کومه. او حمیدي مې غواړه څه یې کوي، حمیدي مننه، حمیدي مې غواړه څه یې کوي، په کاذب ډاډ انتظار کومه. یو بل کلام وړو. مننه سید. راشه نور له دم او له ودې وتلی یم. راشه مننه. راشه نور له دم او له ودې وتلی یم، بې تا د انسانیت له دایرې وتلی یم. او راځه سره پخلا شو له غروره د لاس واخله، راځه سره پخلا شو له غروره د لاس واخله، او زه هم نن له کوره میخانې ته په توبې وتلی یم. د خان لورې پوهېږم زه غریب یتیم هلک یم. د خان لورې د خان لورې پوهېږم زه غریب یتیم هلک یم، له خدای سره جومات ته په لانجې وتلی یم. او ای خدای مې بل رسول مې بل او چاته احترام کړم. یا خدای مې بل رسول مې بل او چاته احترام. مننه. ای خدای مې بل رسول مې بل او چاته احترام کړم، بس خان ته په چاپلوس د اسلامیت له زاویې وتلی یم. او چې موږ به ورته زړه ورکړل په ښه نیت به یې مات کړل. وروره چې موږ به ورته زړه ورکړل په ښه نیت به یې مات کړل، زه دې بې مینې خلکو نه په تکې تورې شپې وتلی یم. مننه. اسلام د امن دین د افغانانو د وحشت کړ. اسلام د امن دین. مننه. اسلام د امن دین د افغانانو د وحشت کړ، وطن نه حمیدي زه په ګیلې وتلی یم. یو بل اجازه م راکړې راته وروره، مهرباني. لږ ډیګ لري کهاني ده پکې که نه. غزل ده وایي: ځان به ستا په نوم کړم او ځم درنه. ځان ستا په نوم کړم. مننه. ځان به ستا په نوم کړم او ځم درنه، ژوند به بې جنون کړم او ځم درنه. مننه. تا باندې به ډېر خلک مین وخو، تا باندې به ډېر خلک مین وخو، خدای در باندې ړوند کړم او ځم درنه. او خدای که راته ډېرې پیسې راکړلې،
مننه خدای که راته ډېرې پیسې راکړلې زه به ځان پښتون کړم او ځم درنه او تا راته پیغور د بېوسۍ راکړ مننه تا راته پیغور د بېوسۍ راکړ زه به مې ځان کوڼ کړم او ځم درنه او زړه سپی څارنواله غواړي نه کیني مننه زړه سپی څارنواله غواړي نه کیني زړه به مې بیرون کړم او ځم درنه درس وایم مکتب ته ځم تا نه غواړم مننه درس وایم مکتب ته ځم تا نه غواړم ځان به افلاطون کړم او ځم درنه مننه او لاړ شه حمیدي وطن کې هېڅ نشته مننه لاړ شه حمیدي وطن کې هېڅ نشته مور سره تړون کړم او ځم درنه حمیدي صاحب ډېره مننه دغه دوه شعرونه تا ته به ډالۍ وي چې هر څوک د یار دی تر محدوده ضرورته پورې ما په چړو مړ کوي که دا کیسه رښتیا نه وه او که خوند یې نه درکوو چوپه خوله به تللی وي خو دومره ډېرو ضدبازیو ته اړتیا نه وه ډیره زیاته مننه دا د اوښکو باران یوټیوب چینل ادبي او هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخونکي رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ